د وخت اهمیت او زموږ غفلت. ابن مسعود رضی الله عنه وایي په ټول ژوند کې په هغه ورځ پښیمانه یم چې لمر ولوېد خو ما پکې زیات عمل ونه کړ. خلیل بن احمد بصري رحمه الله وایي په ما باندې هغه ساعت ډېر دروند دی چې زه خوراک پکې کوم ځکه خوراک زما وخت را ضایع کوي. ابو یوسف رحمه الله وایي زوی مې وفات شو، تدفین او تجهیز مې قریبانو ته ور وسپارئ له دې امله چې د امام ابو حنیفه رحمه الله درس رانه پاتې نشي. عبید بن عیش رحمه الله وایي ما په 30 کاله کې په خپل لاس ډوډۍ نه ده خوړلې بلکې خور به مې په خوله کې ګوله راکوله او ما به حدیثونه لیکل. امام ثعلب نحوي رحمه الله په لار باندې د تګ پر مهال کتاب مطالعه کول چې په یو کډې خرابه ځمکه کې ولوېد او دغه لوېدلې د مړینې لامل هم شو. ابو محمد عبدالرحمن ابن شریح انصاري رحمه الله وایي ما ابو القاسم بغوي رحمه الله ته حدیثونه روایت کول او سر یې زما پر زنګنو باندې ایښي وو. ما ورته وویل څومره نور لا ووایم خو د ځواب را نه کړ. ما چې وخوځول دی مبارک وفات شوی و. خطیب بغدادي رحمه الله به هم په لاره باندې د تګ پر مهال د کتاب مطالعه کوله. امام فخر الدین رازي رحمه الله وایي قسم په خدای په هغه وخت باندې ډېر تعصب کوم چې زه خوراک پکې کوم ځکه وخت ډېر قیمتي دی. ستر مؤرخ ابن عدیم الحلبي رحمه الله به په سفر کې په دابه سورلي سپور او کتاب به یې لیکل. امام نووي رحمه الله وایي 2 کاله مې په ځمکه د آرام په خاطر اړخ نه دی لګولی. ده به په شواروز کې یو ځل خوراک او څښاک کول. شمس الائمه امام سرخسي رحمه الله په 14 کلنه زنداني دوره کې د الله تعالی څخه خپلو شاګردانو ته درس ورکول او هغوی به لیکل. په دې موده کې په 10 ټوکه کې لوی کتاب المبسوط ولیک. شیخ جمال الدین قاسمي رحمه الله د یوې قهوهخانې مخې ته ودرېد. هلته ځینې کسان په لهو لعب بوخت وو. نو موږ په تعصب سره ویل کاشکې وخت داسې شوی وای چې پلورل کېدی ما به نن له دغه کسانو څخه د دوی ټول وختونه رانیولي وای. د 6مې پیړۍ ستر عالم ابن جوزي رحمه الله خپل زوی ته داسې نصیحت لیکلی زوی په دې پوه شه چې ژوند له ساعتونو څخه او ساعتونه له څو شیبو جوړ دي. پام د هرې شیبې داسې قدر وکړه چې هیڅ یوه ساعت در څخه ضایع نه شي. له بېکاره ژوند څخه ډډه وکړه. په ځان کې د کار کولو عادت پیدا کړه او له قیمتي ژوند څخه په ګټه د راتلونکي لپاره خزانه برابره کړه. بیا به په تیر وخت پسې ارمان ونه کړې. په نن زمانه کې خلک په ځانګړې توګه ځوان نسل خپل ارزښتناک وخت په عبثو شیانو کې لګوي. د وخت په ارزښت نه پوهیږي. دوی په داسې وسایلو او داسې ځایونو پسې ګرځي چې په مټ یې څه وخت تیر شي. سپارښتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت عمرونه به له 80 کلونو څخه بیا تر 80 پورې وي. ډېر کم به داسې کسان وي چې عمرونه له 80 کلنۍ څخه پورته شي. ترمذي او ابن ماجه. تر دې مهاله خو مو د ژوند ډېره برخه ضایع کړې ده. دا پاتې لږ برخه باید ارزښتناکه وبولو او نور یې په عبثو شیانو کې برباد نه کړو. که غواړئ چې خپل وخت له زیات څخه وژغورئ نو خپل وختونه منظم کړئ. ګټورو کارونو ته مخه کړئ. د ځان لپاره هدف معلوم کړئ. د اسلافو تاریخونه مطالعه کړئ. له بېکاره ملګرو سره اړیکه پرې کړئ او له دې ټولو سره همیشه دا فکر وکړئ چې د ډېر کم وخت لپاره دې نړۍ ته د مسافر په توګه راغلی یم. بېرته به ځم. کله چې له ژوند څخه سترګې پټې کړم نو د برزخ او قبر وخت هم ډېر اوږد ده. له هغه وروسته به د رب په وړاندې حساب ته وړاندې کېږم او تر هغه پورې به مې قدم تر قدم تیر نشي تر څو چې پوښتل شوی نه یم عمر او ځواني دې په څه کې تېره کړو. په همدې